خوبو مینوالو السلام علیکم. امداد خلیل یم او دا وخت ولاړ یم په زری پوهنتون پیښور کې، یعنی د کرکلي پوهنتون پیښور کې ولاړ یم د الیاس منصف صاحب سره. ښاغلی الیاس منصف ځوان زلمی شاعر دی، په زری پوهنتون کې ملازمت دی او ښه شعر لیکي. د دوی تعلق د پلوسۍ سره دی. نو غوښتل مو چې تاسو ته یو ښکلی غزل وورئ. نو منصف صاحب زموږ مینوالو سره به یو ښکلی غزل شریکوئ. ډېره مننه کوم امداد صاحب ستاسو او ستاسو د مینوالو مشکور یو. او یو غزل دی جوزي ارشاد وایي لکه نینا د ګرمو شګو په مجمر کې سوځي. واه لکه نینا د ګرمو شګو په مجمر کې سوځي. لکه نینا د ګرمو شګو په مجمر کې سوځي او داسې مازغه مې د تودې کاسې په سر کې سوځي. واه 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 ډېر ښه. لکه نینا د ګرمو شګو په مجمر کې سوځي، داسې مازغه مې د تودې کاسې په سر کې سوځي او راته یې ویلي ژوندون سوي خوشحالي څنګه وي. راته یې ویلي ژوندون سوي خوشحالي څنګه وي. راته یې ویلي ژوندون سوي خوشحالي څنګه وي، دغه بېوسه تور مزدور د کویلې غر کې سوځي. ډېره مننه. راته یې ویلي ژوندون سوي خوشحالي څنګه وي، دغه بېوسه تور مزدور د کویلې غر کې سوځي او د هر مین په تراړو شونډو باندې ودردېږم. د هر مین په تراړو شونډو باندې ودردېږم. د هر مین په تراړو شونډو باندې ودردېږم، د زړه پر هر یې چې دننه په ځیګر کې سوځي. ډېر ښه. ډېره مننه. د هر مین په تراړو شونډو باندې ودردېږم، د زړه پر هر یې چې دننه په ځیګر کې سوځي او ملالې بیا هغه ټپه کړه پښتانه راویښ کا. ملالې بیا هغه ټپه کړه پښتانه راویښ کا. ملالې بیا هغه ټپه کړه پښتانه راویښ کا، دا به تر څو زما ولس په لر او بر کې سوځي. ډېر ښه. ډېره مننه. ملالې بیا هغه ټپه کړه پښتانه راویښ کا، دا به تر څو زما ولس په لر او بر کې سوځي او هېڅ چاته نه وایم حال د تنګ دستۍ منصفه. هېڅ چاته نه وایم حال د تنګ دستۍ منصفه. هېڅ چاته نه وایم حال د تنګ دستۍ منصفه، خپل ارمانونه مې سهار او مازدیګر کې سوځي. خپل ارمانونه مې سهار او مازدیګر کې سوځي. یو بل غزل دی امداد خلیل صاحب چې وایي لکه موسی غوندې په منډه چې انګار ته رسي. لکه موسی غوندې په منډه چې انګار ته رسي. لکه موسی غوندې په منډه چې انګار ته رسي، چې د دښمن کور ته ورځي هغه خامار ته رسي. ډېر ښه. او دلته مزې کوه دوه مخې څلور مخې اوسه. دلته مزې کوه دوه مخې څلور مخې اوسه. دلته مزې کوه دوه مخې څلور مخې اوسه، او څوک چې د حق مرسته کوي نو هغه دار ته رسي. څوک چې د حق مرسته کوي نو هغه دار ته رسي. ډېره مننه. او چې نیکمله وي په کور رحمتونه راځي، د بدعمله زوی نقصان به مور او پلار ته رسي. ډېر ښه دی. چې نیکمله وي په کور رحمتونه راځي، د بدعمله زوی نقصان به مور او پلار ته رسي. او وي د خپل محنت سیله به وویني که هڅه وکړي. د خپل محنت سیله به وویني که هڅه وکړي. د خپل محنت سیله به وویني که هڅه وکړي، سړی تودو سړو نه پس د زلفو تار ته رسي. ډېر ښه دی. ډېره مننه. ډېره مننه. د خپل محنت سیله به وویني که هڅه وکړي، سړی تودو سړو نه پس د زلفو تار ته رسي. او ستا بېروخۍ پرې باندې داسې لوبې کړي اشنا. ستا بېروخۍ پرې باندې داسې لوبې کړي اشنا. ستا بېروخۍ پرې باندې داسې لوبې کړي اشنا، چې هر ماښام په دغه دشته کې مې خوار ته رسي. ډېر ښه. ډېره مننه. ستا بېروخۍ پرې باندې داسې لوبې کړي اشنا، چې هر ماښام په دغه دشته کې مې خوار ته رسي. او اخر به اوښکې د منصف په مخ کې لارې وکړي. اخر به اوښکې د منصف اوښکې د منصف په مخ کې لارې وکړي، د اساس کې چې راټول شي نو ابشار ته رسي. ډېر ښه. د اساس کې چې راټول شي نو ابشار ته رسي. خوږو مینوالو دا و الیاس منصف صاحب چې تاسو ترېنه ښکلي کلامونه واورېد. یو بلې ویډیو سره به د یو نوي شاعر سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. چا که تر دې وخته زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن پریس کول مه هېروئ، چې داسې به تاسو ته هره نوې ویډیو میلاویږي. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.